الله پاک فرمایي شیطان ستاسو دپاره دشمن دی ښکاره انه لکم عدو مبین دا ستاسو دپاره دشمن دی. ورونو شیطان یو عجیبه حکمتونه او عجیبه چلونه او فریبونه جوړوي. یو ځل یو کس شیطان ولیدو، شیطان ته ویې شیطانه که ته چېرته ډېر مردودي، که ته په یو ځای کې په قلاره باندې ناست وې نو ته به ولې یعنې د ملک او ځمکه باندې به امن و، په قلاره به وې، انسانان به په قلاره وي، ته ولې دا دومره رواني او فسادونه جوړوې، ولې په ځمکه ګرځې؟ شیطان ورته ووی زه صرف یو ګوته صرف لګوم، بس دا ټوله مسله دا ګوتې نوم جوړېږي. وی سم ګوته لګای، خوا کې د حلوایي یو دوکانو هغې کې شیره پرته وه، دا کومه حلوه مټیانې چې جوړوي، ګوته یې ښکته کړه، په دیوال یې پورې ومږله، را یې ښکوده، دیوال کې چې ومږله نو مچ راغی، هغه شیره یې خوړه، مچ خو هسې هم خوږ څیز پسې دی. نو چې مچ راغی شیطان ورته دا ناڅاپه هغې پسې دا چرمښکۍ چمچکۍ چې ورته موږ ویو دا راغله، هغې په خوا کې یو کس کار کوه، هغه سپلی راواخېسته او دا چرمښکۍ پرې ووهله. چې چرمښکۍ ووهله نو سپلی رارتوه شوه، د حلوایي په مټۍ کې ولګېده. چې په مټۍ کې ولګېده حلوایي سړي پسې پاڅېد چې تا خو زما حلوه ټوله خرابه کړه. شیطان غلی ناست دی، دا سړی ورته هم ورناست دی. نو یو بل سره په جنګ باندې شو، په پرزولو باندې شو. چې په پرزولو شو نو د یو دوستان راله یو طرف نه، د بل سړي دوستان راله بل طرف نه، یو غټ جنګ ونښته او ټول په پرزولو باندې شو، یو بل یې وال. شیطان هغه سړي ته ویې ګوره دا د یوې ګوتې لګولو دغه دی. نو هغه وایي چې د یوې ګوتو لګولو دومره شرارت او دومره غټ جنګ جوړ شو، نو چې ستا د دې ټول وجود به څومره شرارتي بیا. ورونو یو انسي شیطان یو جني شیطان، انسي شیطان دا جني شیطان دا کارونه کوي، انسي شیطان پکې هم دا کارونه کوي. نو داسې شیطانان چې هغه انسانان خرابوي، ورونو د داسې شیطانانو نه امن غواړئ. او ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تا ته داسې وسوسه راشي او تا شیطان نه پرېږدي، مختلف وسوسې انسان ته ورځي، نو اخیرنی دا دو صورتونه وایه د انسي شیطان او جني شیطان دواړو نه امن دی، وایي دا دواړه وایه، نو ته به په امن یې د هغې نه. د شیطانۍ نه ورونو ځان ساتئ. د شیطان د چغلخور شیطاني کوونکې داسې څیزونه هغه پر ورځ د قیامت هم ذلیله، په دنیا کې هم ذلیله، او دا یو ناکاره عمل دی، د شیطان خوشحالول دی. د دې شیطانو د وسوسو نه ورونو ځان ساتئ. الله دې موږ د شیطان د فریبونو چلونو او وسوسو نه دې الله موږ محفوظ وساتي. او هر ټیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وظیفه کوه، الله به شیطان ستا خوا ته نه راولي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې په کومه لار به ته، شیطان به په هغه لار نه ته. یو روایت کې راځي د عمر فاروق دپاره چې کوم شیطان مقرر هغه مسلمان شوی و، هغه داسې حال کې و، عمر فاروق داسې کار کوه او دومره دیندار و. د دې د وجې نه ورونو اعوذ بالله بار بار وایئ، اخرني صورتونه وایئ، د شیطان نه به امان کیئ. الله دې موږ د شیطان د فریبونو چلونو نه محفوظ وساتي.